څلوي خورځي د سخي عبادت کړو نو هغه څلوي خورځي به موږ جهنم کې تیری کو بیا موږ راوځو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث وره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری شریف حدیث ته د فتح خبر په موقع باندې خیبر فتح واغې ورځي دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په غوخه کې زهر ما چولي هغه موقع واغې موقع کې دا خبره شوی و رسول الله صلی الله علیه وسلم دینه پښتنه وکړه چې تاسو نه دوه درې سوالونه کومه دغه جواب راکړي خو دروغ نه وایي جواب صحیح راکوي دی وی صحیح ده هغه ورته ویلي چې دروغ به چلی کینا هغه چې ما سره د الله تعالی طرف نه وحی ده او زه به تاسو ته خیمه دا تاسو دروغ وایي اول خبره ونه پښتنه دا وکړه چې جهنم کې بسوکی نو دې داس یو بل تا وکړه چې جهنميان بسوکی نو دلته خو دې پته و چې دا پیغمبر باندې هم ایمان نه دروړي او چې ایمان هم نه دروړي جهنم ته بسو نو دې منلم نشو نو بهانه وکړه او جواب ورکو چې اول به مونږ زو اول مونږ لاړ شو جهنم ته مونږ به یو تور چې جهنم کیو بیا بالا مونږ روي سي او بیا به تاسو مت جهنم ته لاړ شي او بیا به ټول عمر په جهنم کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جواب ورکو چې دروغ وایي کذبتم دروغ مې ویلي ام تاسو به اولم یي ام تاسو به اخرم یي الا دا چې په ما ایمان نه راوړي دا د دوی خیال الله تعالی ته ذکر کړي نو الله فرمایي قلت ورتوایا اتخذتم آیاتاسو اغستدا عند الله د الله نا عهدا وعدا تاسو الله نوادا اغستدا یعنی الله ویلی دي دا سیدا تاسو وای فلن يخلف الله بزیز کلا خلاف نه کوي الله تعالی عهده د خپل وعده ام تقولون یا تقولون تسوای ام یا تقولون تسوای علی الله تعالی تعالی باندې ما هغه لا تعلمون چې نه پويږي ان دروغ وای خبر نه اوس الله تعالی اصول بیانوي دا اصول آیات ته چې جنت یا جهنم تتلل په دې اصول باندې کیږي بلا ولنا من اغچا کسبا چې وکړلو سیئاتن کاد گنا واحاتت او بیا راګیر کړه به باغې باندې خطیئته گناه داغه ان احاطه وا چوله په دې سړی گناه داغه ان دومره ډیره گناه وکړه دا سړی راګیر کړلو د معافی موقع ہوتا یا د توبې موقع ملاو نشو یا د توبې توفیق ملاو نشو د الله طرفنا فاولائک بسمدغه کسان اصحاب النار وسیدون کی د اور دی ملګری د اور دی هم دوی به فیها په د اور کې خالدون همیشه وي دوی به همیشه وي دا اصول آیات یو دا د بلم اصول آیات رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي احمد او طبرانی دواړو کې نقل شوی دی حدیث حسن دی چې وړه ګناه هم کمزوري مګنئ حقیر مګنئ ځکه چې وړه ګناه غټيږي او د لوی هلاکت باعث ګرځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او بیا مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی چې کله واري ډیر ورکوټه اور لکه د ماچس ډیر ورکوټه اور د ډیر غټ بلډینګ یا د ډیر غټه آبادی د پاره د سوځیدلو ذریعہ وګرځي ماچس څومره ده ماچس دا دومره غونته ده خلوی بلډینګ یا لوی خزانه ته ورته کا اټوله وسوځي نو ستا ټولې نکیانې به وسوځي نو دی وجنه وړه ګناه مستقل کول دام غټه شی بیا دام بیا غټه ګناه سبي الله تعالی دې موږ تاسو بچ کی د ګناهونو نه اوس د بل آیات د اصولي تور باندې واوري والذین اوغکسان امنو چې مؤمنان دي ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات او عملونه وکړل نیک اولئک همدغه کسان اصحاب الجنه جنتیان بوي ملګری د جنت یعنی جنتیان هم دوی به فیها بده جنت کې خالدون همیشه وي واذ او یاد کا غوق اخذنا چې واغست مونږه میثاق کلک وعده بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا لا تعبدون چې تاسو به عبادت نه کوئ دا وعده ابن کثیر او دغه رنګ نور عالمانو په خپل تفسیرونو لیکلی دا چې دا په خپل هغه باندې امدغه وعده زمونږ تاسو دی امت نو الله تعالی غستدا زمونږ تاسو دی امت نو الله تعالی غستدا او تاسو یو سوار دا وعده دارا هر کله چې غستی وا وعده بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا لا تعبدون چې تاسو به عبادت نه کوئ الا الله مگر د الله عبادت تفصیل تاسو بیان شوی دی وبالوالدین او مور پلار سره به احسانا نیکی کوي خګړه به کوي مور پلار معاملې کې ګور حق ادا کول نه دي مور پلار معاملې کې احسان معامله ده یعنی تا باندې مال 10 روپۍ دي 10 روپۍ دی راکې دا حق دی تا باندې نو راکې بخامخه او مور سره معامله ده نه مور پلار سره احسان وکوي
اضافي بکوي نرمي معامله بکوي او د دې تفصیل الله تعالی په سوره بنی اسرائیل آیت نمبر 22 کې تاسو وګورئ خو تفصیل دی الله تعالی فرمایي ولا تنهرهما رتيبما ولا تقل لهما اف قدرې به مرتنه وای اف ته کنه او د دوه وختونو کې کیږي یو د درد په وخت کې چې اوه دا زمي درد کوي نو مور پلار وړاندې دا ما وای دا چې مور پلار زړه ته تکلیف راسي دا بعضی خلک دی هر وخت وای وش وای دا مور ته تکلیف ورکړي پلار ته تکلیف ورکړي نه لا وای دا مکو دا د تکلیف د اظهار د وجه نه مور پلار ته درد راسي یو دا دویم د افسوس په وخت کې کیږي دا چې اوه دا څومره بد کار دی وکړو دا څومره غلط کار دی وکړو نو دا مور پلار ته مکو او رټایما وغیرہ وغیرہ یو حدیث تاسو وری سورۃ بنی اسرائیل آیت میں تاسو ویلي دا به تاسو وګورئ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 22 نه بعد دا ټول تفصیل ده هغه کې بیا ده او سورۃ النساء آیت نمبر 36 کې هم ده او سورۃ لقمان کې هم الله تعالی ذکر کړی ده د مور پلار حقونه دي ډیر زیات حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې و هلاکیدون کې ګناهونو نه ځان بچ کړي ټول نه اول شرک ده دویم نمبر د مور پلان نه فرمانی ده دویم نمبر د مور پلان نه فرمانی ده هلاک دن کی گناه ده او چې چامړې وی نه د دعاګانې ورته کوي دعاګانې ورته کوي یو بل حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې جاء رجل بخاری شریف حدیث ته چراغ یو سړی وی ویل یا رسول الله من احق چا د ډیر حق الناس په خلقو کې من احق الناس چوک د ډیر حقدار په خلقو کې بحسن صحابتي یعنی په معاملې کې یا په ملګرتیا کې ډیر زیات حق د چا ده قال ولي رسول الله صلی الله علیه وسلم امك استامور به پختنه وکړه به جواب ور کوم مکستامور به پختنه وکړه به جواب ور کوم مکستامور څلورم وری ابو کا استاپلار درې وری حقونه استامور دي څلورم وری حق استاپلار دي او په معاملاتو کې د یاد ساتي معاملاتو کې اختیار به د پلاری احترام به د مور معاملاتو کې اختیار نه څنګه خدای د بار سورۃ النساء کې راځي بیا هغه تاسو وګورئ او بیا هغه باندې تاسو پوهیږئ ان شاء الله په معاملې د احسان کې بیا د مور حق اول دی وذل قربا خپل خپلوان سره والیتام یتیمانان سره والمساکین مسکینان سره وقولوا اوایي للناس خلقتا حسنا خیسته خبره خې خبره څه ده ټولونه خبره سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 33 کی اللہ تعالیٰ کو خود لے دا سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 33 کی اللہ طولنا خیستہ خبر خود لے دا ومن احسن قولا چوک تے دیر خیستہ پوائنا کے ممن دا اغا چانا ممن دا دعا الاللہ چھ بلنا کئی اللہ تعالیٰ تا نو خلق سره خبره ټولونه زیات خطره چې الله ته راو بلی الله طرف ته راو بلا خلق الله طرف وغواړه دا ټولونه خسته دینه علاوه ټول رښتیا دینه علاوه هر وخت خوګه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته چې کله ته یو مسلمان سره ملاویږي خنده پېشانی سره ملاوي شي دام صدقه ده نو خیر طریقې سره ملاویدل بهر حال واقیم الصلاه او قائم کوي منځونه دا مسلم شریف حدیث د اخره میں چې درته بیان کړو واقیم الصلاة قائم کے منزنا وآت الزکاة منز قائم کے من وآت الزکاة اور کوئی زکاة ثم بیا تولی تم واوختی تاسو الا مگر قلینا لک منکم دستاسونا وانتم اوتاسو معرضون مخاڑاون کی سبات تب انشاءاللہ نن لگ تفصیل زیاد ہو اور منگا کوشش کرو چی تفصیل کمی اور الفاظ دیر بھی لگا چی 27 رمضان تا دے ختمول دی ودنا دیر زیاد ضروری دیو سوال دے ڈاکٹر صاحب اگر کسی کی ملکیت میں پلاٹ ہوں تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے دوسرے نصاب میں 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی ہے تو آج کل کی قیمت کے حساب سے تو 1 تولہ سونے کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے تو 1 تولہ 2 تولہ 3 یا 4 تولے سونے کے لیے زکوٰۃ کا کیا حکم ہے دا زکوٰۃ مقدار چکم دے دا 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی دا 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا چې په هر یو باندې ته حساب کوي عام طور باندې حساب په 7.5 تولے سونه باندې کیږي کچېری یو خدي یو سړی سره 3 تولے سره زر دي او 3 لک غسر روپۍ دي مثلا او دواړو باندې یو کال تیر شوی دی او دواړو مجموعه کا قیمت وباسه چې دا په 19 تولے سونه نه زیات راځي او کم راځي کله 19 تولو نه زیات وو نو زکات پښتا کایو تو لگاو کدو دیو کدری دیو کو دیو ک یعنی یو سندا یو تولاد